السلام علیکم ورحمت الله. تاسو به وینئ موږ سره معزز میلمانه دي او د دستمال څنګه به ډېر وهي راوهي ولې نو موږ راغلي یو د لمان قصر ته. دلته ګلونه هم وینئ او دلته نور ګلونه هم ولاړ دي. ما ولیدل ګلونه ما ولیدل او الحمدلله ډېر ښایسته ځای دی او ډېر ښایسته خدمت یې شوی دی. هر چا چې دلته منډه ترړه وهلي الله دې خیر و برکت ورکړي. ورور څومره کار شوی دی؟ ورځ ما خو ولې ځل دلته راغلم او ماشاءالله د تصور نه بره وو. چې کوم چمن دلته راوړی ډېر ښه با کیفیته دی. کوم سیسټم او نقشه چې دا ډېر ښه ماشاءالله چې خوندناکه ده او ډېر ښه ماحول جوړ کړی ماشاءالله. دلته پغمان څومره ښکلې هوا ده او پغمان خپله ښه هوا ده. که دا کار نیم پاتې دی تکمیل شي دا به ډېر ښه وي. نو انشاءالله چې هر څوک مسؤل دی باید ته توجه ورکړي. دا پیسې د مصرف کړي بیرته اقتصادي انکم ته راوړي ځکه چې ټکټ خرڅولی شي. بالکل. نو ماشاءالله ډېر ښه دی. فاروق ورور ته راشه که نه. فاروق زموږ میلمه دی، معظم انسان دی. او دی کوم ځای راغلی ورور؟ زه راغلی یم، زه یم د درینور اوسېږم په لندن کې او لندن راغلی. ماشاءالله فاروق ورور هم چې خوند ورکوي چې وګرځي ښایسته ښایسته ځایونه د افغانستان وګوري. نو دا ځای څنګه دی فاروق؟ نظر یې څه دی؟ تاسو دلته راشه که نه شیخه. دغه شیخ دا بل شیخ هم ځان سره راوله. څنګه دی؟ والله ځای ډېر ښایسته دی خو داسې د نوروز خبره داسې نیمې کې پاتې شوی دی. باید د هغه کې کمپلیټ یې کړي. کمپلیټ به کړي. کله چې کمپلیټ دا به ډېر ښایسته ښکاري. دې دواړو کوم پلان ځان سره لري مهرباني وکړئ. دا خو پېژنئ که نه شیخ خو موږ دلته د مطالعې ډېر ښه ځای دی که نه؟ مطالعې لپاره وخت ښایسته ځای دی. مطالعه څه کې وخت تېرولو لپاره هم ښایسته ځای دی. سړی چې دلته راشي یوازې یعنې څوک چې څه ډپرس وي څه مشکل ولري یا فامیل سره راشي دوستان سره راشي دلته کښېنئ یقین وکړئ چې دلته هم ساعت تېر شي خوشحاله به شئ بېرته خوشحاله بل تاریخي ځایونه دي هغه ځایونه چې امان الله خان دا جوړ کړي دي. تاریخونه مخکې خو یو کار چې تېر حکومت کړی دی خصوصا ولسمشر کړی و اشرف غني، خدای دې خیر و برکت ورکړي. واقعا چې کوم ښه کارونه یې ستایلي دي هغه باید وستایو. او دې خواته دغه ماڼۍ زه دې ته ښیم دې ته به دننه هم ورځو. دا ښکاري وړوکې خو کافي غټه ده. منځ کې ټول هغه پخوانی سیسټم باندې دی. بالکل هغه یو موږ وکتله که نه څنګه مغه پخوانی سیسټم و مغه پخوانی نقشه و په مغه رقم باندې ده. هلته به هم ورځو نږدې ځای نه. ویډیو بنده کړم کوم داسې وشو؟ نه ویډیو بنده کړه هلته بیا وکړې خیر دی بل اپلوډ کړم. نه همداسې ځو داسې مه وځه ځکه ډېره غټه ماڼۍ ده ګوره ویډیو خالي د لږ نږدې به د دروازې پورې ورشو ځان تېر شه د خدمت جذبات. او زه به ځان ډېر نه راښیم ځکه بیا کمنټ کوي چې ټول تا خپل مخ راښودلی. او دا شیخه ته څه وایې؟ ته څه خراب شوي که نه؟ ته خو منفي باب یې. ووایه نیوکه دې څه شی ده؟ ونه خوښېږي نه خوښېږو مړه ته راسره یې که نه. مه وېرېږه که نه. بس شیخ به ځان دومره وېرېږي. یا خدای یو خبره دا ده مکمل هر څه لرګی دی که نه. او فکر کوم د لرګی ټول خپله د افغانستان خپل لرګی استعمال شوی دی. تاسو ته ښکاري حاجي صاحب داخل دا دروازه خو بنده ده، دا هم بنده ده. دلته به د کاکا نه پوښتنه کوو. کاکا داخل دروازه بنده ده بیخي مکمل بنده ده. بدبختانه چې داخل ترای نشو. کاکا یو دو خبرې وبخه ستړی مه شي. السلام علیکم. دلته زموږ ملګري غواړي خصوصا مسافر لږ معلومات ولري. دغه چې کومه زړه نقشه ده په مغې باندې تطبیق شوې تقریبا ساختمان کاستک از دوران امان الله خان به پیش که به فکر من نامش یادم رفته که چی بود نامش اصل تاداب گذاریش وادم کرده. بعد از او بازی را امان الله خان تکمیل میکنه و دفتر کاریش میباشه. دفتر کاری د امان الله خان هم داره. دفتر کاریش میباشه. دروازهش بسته است؟ دروازهش فعلا بسته است به خاطر قندیلا و چیزای دیگه کدش تیت است. دوباره کار سر شروع نشده تا نه تا والا امارات سرش کار شروع نشده. چی میگه که شروع میکنه ها دیگه بخیر. بس الله دې خیر ورکړي. څومره چارواکي د تکمیل کې ځکه دا یو تاریخي ځای دی. دا د امان الله خان د کاري دفتر دی. تشکر کاکا جان. سلامت باشي. نو امان الله خان ته دې الله هم مغفرت وکړي او خدای دې جنتونه ورکړي ورته. او دا نور دوستان دې خدای هم په مستقیمه روان کړي تر څو پورې دې وطن ته خدمت وکړي. که هغه هر څوک وي چا خدمت کړی نو هغې ته دې الله خیر و برکت ورکړي. او دا نور کې دې خدای پاک دومره حوصله پیدا کړي تر څو پورې په صداقت سره خدمت وکړي. زه تاسو ته لږ ښیم. دا هغه ماڼۍ ده چې امان الله خان دفتر پکې و.
تاسو وینئ په هغه ترتیب باندې جوړه شوې هم ده، خو د کارونه پکې متاسفانه ناتکمیله پاتې دي یا ناتمام دي. امید لرو چې دا هم انشاءالله تمام شي او نوي چارواکي دي او انشاءالله دغلته خو خاورې مورې پرتې دي. فکر کومه څه ناڅه کار ورته شروع شوی دی، دا ځایونه ډکېږي. انشاءالله دی به هم داسې نه وي ناست او خدای دې وکړي چې دا هر څه بیرته جوړ شي. دا خواته هم لنډې یو نیم ماڼۍ ښکاري. خو خبره دا ده چې ماشاءالله ډېر ښایسته چمن دی او ملګري نه پوهېږم کومه سې لاړل هغې پسې به ځو. او تر دې دمه دغه نه پوښتنه کوو چې دا کار بیرته واقعا شروع کړي که نه. ستړی مه شې والکه، صحتمند قراری. چطور است این کار باز دوباره شروع شده؟ های دوباره چمندان خالی چمن هم اینجا میشه نه؟ نه اینجا سنگ فرش بکنه. سنگ فرش میکنه. داخل تعمیر کار شروع میشه؟ نه او تا هنوز شروع نشده؟ نه. حالی دغه ځایونه هم دم چې جوړ شي غټه خبر ده. موږ به ورځو هغه ځای کې ملګري تللي دي هلته دي لاړو. بس تر دې دمه که تاسو هم راځئ انشاءالله ممانعت نشته دی. د پغمان ولسوالۍ نه چې مخته راسي دا قصر دلته موجود دی، یو خوا لاندې دی ولسوالۍ نه ښکته د قرغې طرف ته، او یو دلته دی. راشي ډېر ښایسته ځای دی واقعا، سړی ترې لذت وړي. حوضونه هم شته د لامبو لپاره. ویډیو مې ډېره اوږده نه شي دی حوضو ته هم بیایم. دې خواته هم چمن دی او پاسه هغه طرف ساحه چې ښکاري هلته هم یو څه ناڅه کار شوی دی. ونې او که دا شنې شي چارچاپېره نو بهترینه ځای به وي. او دغه دی حوض ته هم رسېږو. دا ځای یاره به دا حوض دی خو لږ ذره صفایي په کار ده او ډېر داسې ماشاءالله ښه غټ حوض دی. موبایل نه پکې ونه غورځېږي تر هغه ځای پورې ښه جوړ دی او هغه هم تعمیر دی. بل دې خواته بل تعمیر دی. ښه تاریخو ځایونه دي انشاءالله چې خدای پاک یې جوړ کړي. او تاسو وینئ ډېر ښایسته چمن دی ماشاءالله. چمن ته مو خیال دی یو د پغمان عوام طبیعي ښایسته ده او بل نن چې دی باران هم دی وشو یو کم کم. دا د چهارمغز ونه ده، د چهارمغز ونه ده خو چهارمغز پکې نشته. دقه ساحه درته ښیمه تر هغه ساحې پورې مکمل داسې دغه ده چمن دی. دې خواته هغه بل دا هم ماڼۍ ده د هغه وختو ده او رحمت الله ورور لګیاو دی ویډیو کوي. دا هم بله ماڼۍ ده او هغه ځای کې هلکان کرکټ کوي. دومره ښایسته میدان دی وختي پکې هلکان لګیا کرکټ کوي. دا په دې ګل به سر را تمام وکړو. دا ټول تاسو ته ډالۍ. اسلام علیکم.